نړۍ جال په دې خپرونه کې پر ټولنیزو رسنیو خپاره شوي تاوده موضوعات، افواهات، غبرګونونه، سپیناوي او پرمختګونه څېړل او تحلیلیږي. دا خپرونه د هرې شنبې، دوشنبې او چهارشنبې په ورځو کې په 12:15 دقیقو او بیا ځلې د هرې یکشنبې، سه شنبې او پنجشنبې په ورځو کې په همدې وخت اوریدلای شئ. نړۍ جال. بسم الله الرحمن الرحیم. د حریت رادیو قدرمن اوریدونکو، دغه راز د ټولنیزو رسنیو کاروونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خوشحاله یو چې یو ځل بیا هم نړۍ جال خپرونه پیلو. زه رحیم سکندر یم او هیله ده چې تاسو روغ جوړ وئ او خپلې چارې لارې مو ښې روانې وي. نو تېرو ورځو کې څه پېښ شول ټولنیزو رسنیو کې، فیسبوک کې، ټویټر، انسټاګرام، ټیلیګرام، یوټیوب کې، ټیک ټاک کې، ایکس کې، همداسې بحثونو کې څه پېښ شول، وزرو، بنډارونو، جماعتونو، همدغه راز نورو ځایونو کې. نو دا هغه څه دي چې موږ او تاسو خپل وطن دی، خپل هیواد مو دی، حتماً به مو زړه پې دردېږي. خبرې به غواړئ، سپیناوي به غواړئ، وضاحتونه به غواړئ، څه وشول تېر کې، څه ترسره شول، جنګونه وشول او قربانۍ وړاندې شوې او خلکو ولیدلې هر څه، او د خلکو هغه خبرې هم ولیدلې چې ډرامې بللې او ګیمې باله، او رښتیا یې هم ولیدل. هر څه روښانه شول. او دا هغه څه و چې زمونږ کله کله موږ یو متل دی، متلونه بې څه نه وي، په شر کې خیر وي. موږ دا ځل په شر کې خیر و، هغه هم تاسو ولیده. ټول هیوادوال سره یو موټی شول او واقعا په دې یو موټی شول چې ډېر کله موږ غلي وو. خلکو به ګاونډیانو پاکستان به بریدونه کول، موږ به غلي وو. موږ به ویل چې مصلحت دی، حکمت دی او حوصله پکار ده. دا هر څه وروسته داسې شول چې هغه د صبر کاسه چې ده بالاخره سرماله شوله، ډکه شوله. نو هم خپل ځواب ورکه او د خپل هیواد حیثیت مو وساته، خپل غرور مو بیرته نړۍ ته وښوده او د ملت یووالی او هر څه مو په رسنیو کې په ډاګه کړل. خلکو عملي ولیدل چې څه ترسره شول. بیا هم خلک دي بېلابېلې هغه تبصرې لري ورباندې، بېلابېل ځینې داسې تحلیلونه وړاندې کیږي چې هغه به شاید چاته شکونه ور اچوي، خو تر 80-90% هغه شکونه له منځه تللي دي. خو بیا هم 2.5 کسان پیدا کیږي چې د هر هیواد کې دا وي، هر هیواد ټامیان لري، هر هیواد جاسوسان لري. که دا جاسوسان نه وای، که پردیپال نه وای، نو هیوادونه به داسې نه دربدره کېدلی چې یو بد مثال افغانستان هم دی. نو خلک پیدا کیږي، خلکو ته شکونه ور اچوي، خلکو ته بېلابېلې داسې کیسې کوي چې هغوی د افغانستان نه زړه توري کړي، هغوی ووایي چې افغانستان نه جوړېږي، هغوی ووایي چې هیڅ حکومت زمونږ په ګټه نه دی، هغوی دې ته مجبور کړي دې ته چې ووایي چې نور د افغانستان د اوسېدو ځای نه دی. ډېر خلک داسې پیدا کیږي خپل هیواد او وطن سره مینه نه لري. اوس به تاسو وایئ داسې خلک به مې سته، هغه څوک چې مور وطن وایي، هغه څوک چې ډېر داسې وطن پرستی کوي، هغه هم تاسو لیدلی وي. تاسو به لیدلی وي په یو کور کې یو ګوره دا خبره به تاسو ته ډېرو ته ناشنا وي، یو څوک دا مور باندې لاس پورته کوي، مور وهي، نو کور کې جنجال کوي، خور سره کوي، ورور سره کوي، پلار سره کوي، هغه وشړي. نو ته څه وایې چې د خپلې خاورې دښمنان به نه وي چې یو څوک هغه مور چې لوی کړی وي او مور نازولی وي، یو تمه وي، یو هیله وي ورته چې زما زوی به یو وخت کې د کور سرپرست وي، یو د کلي قوم سړی به وي، د خبرو سړی به وي، هغه راپاڅېږي خپله مور باندې ګزار کوي. نو مور وطن باندې بېولي نه کوي، هغوی به وطن سره ولې خیانت نه کوي؟ که خاینین نه وای وطن کې، پردیپال نه وای، د پردوی مزدوران نه وای، غلامان نه وای، نو وطن به ولې در په دره و؟ نو داسې کسان پیدا کیږي، هغوی باندې ډېر پروا مه ساتئ. خپل هغه فیصدي زیاته، کومه فیصدي چې زیاته وه هغه وګورئ، یعنې د یووالي فیصدي زیاته وه، د غیرتونو، خبرو اترو، د شعارونو، د عملي ډګر د جنگ د کرښې هغه اتلان زیات وو، هغه مو تاسو ولیدل. په دې باندې باید باور وساتو. همدغه زموږ لاره ده. یعنې دې واړو شیان سړی باید شاته واچوي ځینې وختونو کې، خپل هیواد هغه لومړیتوبونه په نظر کې ونیسي، یووالی په نظر کې ونیسي. همدغه تاسو ولیدو الحمدلله، او خدای دې وکړي چې دوام ولري او اسلامي امارت دا مدیریت کړی شي، بیرته ونه شړېږي ترې. نو حریت راډیو هم بېلابېلې تبصرې، خبرونه او خپرونې ورباندې لرلې.
ډیر مواد خلکو ته ورسول، وخت پر وخت معلومات ورکول. ځینې تبصرې داسې وي چې هغه په انټرنیټ باندې خپرې کې په ټویټر ایکس کې خپرې کړي دي. ما دلته یوه تبصره پیدا کړله، د جنگ او د خبرو سړي ببرک درویش یې تحلیل کړی دی، او بله تبصره هم دغه هم که په لاس راغله هم تاسو ته نشروم. نو دا حریت راډیو نشر کړې ده، زه هم تاسو ته وړاندې کوم. هغه د دوحې د تړون چې پاکستان او افغانستان هغه نړیوال سټیج ته خبره سره بوتلله، هلته قطر او ترکیه د ناظر په حیث باندې هلته یعنې منځګړې وه. نو دا خبرې څنګه تر سره شولې او څه وویلی شول، حالت څنګه و، هغه ټول منظر کشي دلته شته پکې. د جنگ او خبرو سړي دا عنوان دی. دوحه بیا د یوې تاریخي هوکړې شاهده وه. دا ځل بیا خبرې د یو متجاوز لوري په سرغړونو راټولې وې، خو دا لوری اوس امریکایان نه بلکې د هغوی کرایي جګړه ماران وو. د شنبې په شپه دوه پړګړیوال ځوانان د عربانو او ترکانو په منځګړیتوب پاکستاني چارواکو سره د خبرو میز ته کېناستل. خبرې اوږدې شوې، شپه نیمایي تیره او د سهار رڼایي د قطر ښار پر څراغونو غالبه شول. دا دوه ځوانان چې څو شپې سر په سر د جګړې لومړنۍ کرښې رهبري کړې وه، په څیرو کې یې د ستومانۍ هیڅ نښې نه وې. د دوی د خبرو انداز د ژبې فصاحت او استدلال په مقابل لوري د خوب غلبه راوسته. دوی خبرې کولې، خو کلکې او سپینې. د دوی په هره خبره به منځګړو د ملامتیا او پوښتنې په ډول پاکستاني لوري ته وکتل، خو هغوی هیڅ چا سره د سترګو تماس نه نیوه. د هغوی په ګوتو کې قلمونه او مخ ته پراته کاغذونه هغه څه و چې دوی ته یې د ځان تیریستلو ظاهري پلمه برابره کړې وه. دا ځوانان د جګړې وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد او د استخباراتو عمومي مشر ملا عبدالحق واسیک وو. دوی د خپلو مشرانو یاد تازه کړ، هغه د دوحې هوکړه چې له مخې امریکایان له افغانستانه ووتل، خو نن ځوانه رهبري له داسې یو ځوانه اړخ سره مخامخ و چې د افغانستان ورانولو هره پروژه په ډیره ارزانه بیه پیري. دا یو بل تاریخي ویاړ و. له څه باندې 40 کلونو وروسته افغانستان یو متجاوز ګاونډي ته مخامخ غاښ ماتونکی ځواب ورکړی، او نن د منځګړو په غوښتنه د خبرو میز ته هسکه غاړه ناست دي. شپه سبا شوه، منځګړو د دواړو لوریو خبرې واورېدې. مقابل لوري په لومړي ځل ومنله چې نور به په خبرو او عمل کې له پوره احتیاط کار اخلي. د افغان وطن پر ضد به د چا ملا نه تړي او افغان خاورې ته به په درناوي ګوري. ترتیب شوې هوکړه د ځوانې رهبرۍ په مخ کې ولوستل شوه. هغوی یو بل ته په فاتحانه انداز وکتل او مسک شول. دوی همغه څه واورېدل چې د راتګ په مهال مشرانو ورته د خپل دریځ په توګه بیان کړي وو. نو رښتیا هم د دوحې خبرې ډېرې ویاړمنې وې، غیرتي وې. څه چې افغان ولس غوښتل هغه و. یو جنجال به تاسو هغه لیدلی وي چې هغه هم زمونږ طرف ته نه و، هغه د دوحې یا د قطر اعلامیه وه. په هغه کې ویل شوي دغه سرحد ویل شوي، یعنی فرضي کرښه نه ویل شوي، یعنی یوه نمونوي کرښه چې ورته وایي، نه پوهېږم څنګه یې سړی په پښتو کې تشریح کړي، یعنی یوه داسې کرښه چې هغه یوازې نمونه اوسېږي، رسمي نه وي، نه فرضي کرښه. نو دا بیا ملت هغه احساسات راوپارول. دا هم زمونږ دغه وطني احساس دی، یعنی دغه نیوکه او دا شور د ملت په خیر، د ملت حق و، نه یوازې د ملت بلکې خپله مجاهدینو هم د اعتراض لاره په بېلابېلو ګروپونو کې شور و، بېلابېلو په ټولو رسنیو په سر اخیستې وي چې دغه فرضي کرښه ول نه ده لیکلې، که څه هم دا قطر لیکلې وه، د افغان لوري نه وه لیکلې. خو ډېرو خلکو بیا تبلیغ کړه که نه، ځینو غلطه تبلیغ اوله چې دغه معامله وشوله، دا څومره جنګونه چې وشول په دې باندې معامله تر سره شوله. وینې هغه سرحد په نوم ومانه، هغه فرضي کرښه چې وه، هغه چې هیڅ چاته د منلو وړ نه ده، هغه یې ګوره رسمي کړله. خلکو داسې تبلیغات کول، یعنې خلکو ته دغه یو فکر ورکاوه چې دغه څو ورځې تاسو طالبانو سره ولاړو امارت سره، دا هسې یوه لوبه وه، یوه ډرامه وه، نو تاسو یې دوکه کړی، دا دومره قربانۍ، دا دومره سرښندنې، دا دومره تاوانونه، دا هسې بې ځایه و. داسې خلکو ته پردې پاتې رسنۍ، د جاسوسي رسنۍ دي، په همدې باندې معاش اخلي، په همدې باندې مخکې هم اخیسته، اوس یې هم اخلي، بیا هم د افغانستان ورانولو دپاره دوی بېلابېلې پروژې او تکتیکونه په لاره اچوي. خو هغه دا وه چې اسلامي امارت په غوښتنه قطر ته وویل شول چې دغه اعلامیه بیرته اصلاح کړي. نو هغوی هم زمونږ احترام وکړ، نو هغوی زمونږ لحاظ وکړ، هغه فرضي کرښه یې بیرته پکې نوشته کړله، بیرته یې ایډیټ کړله
لسره یې بس دغه نشر کړله نو بیرته هغه د خلکو روحیات او د خلکو هغه مورال چې بیرته پر ځای شو، بیرته راوګرځېده او بیرته خوشحالي وکړله. نو دا هغه څه و چې د څو ورځو کې ترسره شول او نورم ډیر موضوعات په دې برخه کې تاسو به لیدلی او اوریدلی وي. نو دلته د حریت رادیو یو بل تبصره هم شته چې د کلا دننه دا هم ببرک درویش لیکلی او د حریت رادیو نشر کړی ده. د افغانستان او نړۍ تاریخ په دې گواه دی چې پر افغان انسان هیڅ کله دښمن مخامخ نه دی خات شوی. دا ناتسخیره خاوره ده او دا اوس د یو نړیوال حقیقت په توګه ټوله دنیا او آن افغان دښمن هیوادونه هم مني. زمونږ دا کلا تل داخل ماته شوی. تاریخ مونږ ته دا راخی چې باید له تیر زده کړه وکړو او د خپل کمزوري یوه نقطه په ډیره ځیرکتیا او هوش وڅارو. موږ د خپل عصر په تر ټولو غښتلي وخت یعنی هغه وخت چې احمد شاه بابا د یو امپراتور په توګه د سیمې پر هیوادونو راج درلود، د داخلي کشمکش سره مخ وو چې همدې بغاوتونو او مزاحمت مو طاقت او پر پرمختګ ته شدیده صدمه رسوله او لا تر اوسه همغه نطفه شنډه نه بلکې حمل اخلي او بچی زیږوي. له کلونو راهیسې زموږ سرتیري په پوسته کې د دښمن پر ګولۍ مخامخ نه دي لګېدلي، پر دوی وار له شا شوی په لاس خپل خو خنجر د بل دی. خو نو دغه سرطانې غدې د لمنځه وړلو لپاره باید په ډیر مهارت او مسلکي ډول جراحي عملیات وشي، خو په ډیر تدبیر او تدریجي ډول. اوسنی نظام غواړي چې افغانستان د پردیو لاس لړن کړي. اول باید کورني ماران او لړمانان وده کړي او کله ودی وزي بیا نو د سرغوڅولو پرته بل لار نه لري. تیر څه باندې 40 کلن وضعیت دلته په بیلابیلو نمونو، شعارونو او ادرسونو ګڼ کورني پردیپال وزیږول چې اوس په ټولنه کې له پراخ سیاسي او معنوي نفوذ برخمن دي. دوی د افغانستان ګټو او عزت ته دومره ژمن نه دي لکه د خپلو بادارانو. نو اړتیا ده چې دوی دومره یعنی د افغانستان ګټو او عزت ته دومره ژمن نه دي لکه د خپلو بادارانو. نو اړتیا ده چې دا کړۍ د تل لپاره تر سکینر لاندې وساتل شي او هر ډول سیاسي او معنوي کاذب حیثیت یې سلب شي. تیرونه پر افغان خاوره او انسان د ننګ په معرکه کې موږ ولیدل چې ډیرو پر خپل خلو لاسونه کېښودل چې افغان سرښندونکو په تاریخي بریاوو یې سترګې پټې کړې او په یو صف کې د نظام او خلکو درېدلو غمجن او ناهیلي کړل. ټولو طبقاتو نور د دې هیواد ملي ګټې، اسلامي او دینی رسالت دا ایجابوي چې د پردیپالو غلیمانه راویې ته پای ورکړل شي. که داسې وشول بیا نو پوسته کې ستاسې ځوان یوازې مخامخ نه خانیسي، ټول حواس یې راټول او په زړه کې دا نه ورتېرېږي چې له شا به ګزار پرې وشي. دلته ده چې په یو پوځي خپله نښه هیڅ کله نه خطا کوي، وار یې په هدف نخلي او له خپل قلمرو په میړانه دفاع کولی شي. نو شدیده اړتیا ده چې د وطن له هرې ګارې او سړي پردیپال یو د ولس محکمې ته رامخکې د افغاني غرور په رسۍ او مور وطن سره د خیانت په جرم دار ته پورته شي. همدا مو د وقار ځمکنۍ بشپړتیا او یو موټی افغانستان د ساتلو معقوله لار ده. نو رښتیا هم مخکې چې ویل په دې مقاله کې هم همدا راوړل شوي دي چې که زمونږ پوځیان یوازې مخامخ دښمن ته متوجه شي بیا د تل غونتې به بریالي وي، او که داسې وي چې خپل دښمن ته شاته فکر کوي چې یاره زما خپل څوک مشانه په خنجر ونه وي یا شانه خواته ګزار ونه کي، نو بیا خامخا نو بیا افغانستان هغسې نشي ساتلی سره کوم چې موږ دا ولرو. نو دا دواړه تبصرې چې وي د ډېر د غور وړ دي. که تاسو اوس نیم یې اورېدلي یا سمې نه وي اورېدلې نو بیا هم کولای شي چې زموږ خپرونې تکرار په همدغه وختونو کې واورئ. نو دا د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې کومه شخړه وه نو هغه اوس پای ته رسېدلې ده. د دې ناستې یو دویمه برخه هم شته چې هغه به په ترکیه کې ترسره کیږي. اوس مهال اسلامي امارت په هیڅ شي باندې نور نه دی اوس رغېدلی، یوازې په دې غږېدلی چې تا په افغانستان باندې ولې برید کړی و، څه دعوه دې لرله پاکستان ته یې دا ویل په دوحه کې. نو هغوی هم خپل ګیلې او کیسې به لرلې که نه چې له افغانستان نه په موږ بریدونه کېږي، دلته ترهګرو ته ځالې ورکول کېږي. نو اسلامي امارت د دې نه سوچ انکار وکړ
ویل چې نه د دې ځای نه څوک حمایه شوي دي، نه به حمایه کېږي او نه موږ ستاسو دښمنانو ته ځای ورکوو. او ستاسو نه هم دا هیله لرو چې موږ سره د مذاکراتو له لارې ستونزې حل کړئ، نه دا چې ړندې بمبارۍ وکړئ. څومره بمبارونه چې وشول یا څومره بریدونه چې شوي دي، په دې کې تاسو هیڅ هدف نه دی لګېدلی. ستاسو استخبارات کمزوري دي، د پاکستان ته هم دا ویلې، ستاسو هدفونه کمزوري، ستاسو ټکنالوژي کمزوري ده چې هغه په ملکیانو باندې تاسو بمبارونه کوئ. حتی یو مجاهد مو نه دی شهید کړی په دې بمبارونو کې. هیڅ هغه څه چې تاسو دعوه لرئ چې یا ټي ټي پي ده یا ګل بهادر ډله ده یا بل څوک دي، یا پاکستاني طالبان چې ورته وایي، دا نه په افغانستان کې شته، نه دلته حضور لري او نه یې موږ حمایه کوو، نه یې ملاتړ کوو. نو پاکستان لوري هم دا غوښتنه ده چې دلته بې هدفه بمباري او داسې بمبارۍ ونه کړي یا بیخي دا خاوره نقص نشي. دا د خپلواک هیواد دی او که څوک چا باندې تاسو شک لرئ، موږ سره د خبرو لارې دا مشکلات حل کړئ. یو ګټه دا په دوحه کې وشوله چې په هغه کې چې کوم د دوی هدف ټي ټي پي او ټي ټي پي پکې حاضره نه وه، یوازې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه کوم جنجال چې وشو دغه و. نو دې ترڅنګ هغه لوی هدف زمونږ دغه مو یو ګټه دا مو شو چې کومه دعوه چې دوی لرله چې ټي ټي پي، نو که ټي ټي پي بریدونه درولي وای نو بیا به یو څه شک وای په اسلامي امارت باندې چې رښتیا هم تاسو ځای ورکوئ، ګوره د دوحې د مذاکراتو نه وروسته ټي ټي پي بریدونه نه دي کړي. خو نه، داسې ونه شول. دغه 2 ورځو کې هم پاکستان کې ډیر بریدونه شوي دي او لسګونه پوځیان د دوی وژل شوي دي د پاکستان د ټي ټي پي او نور ډلو لخوا. نو دا ثابته شوه چې دا موږ پورې اړه نه لري، ځکه کله اړه لرلی خو موږ به غلي کړي وای، زموږ په لاس کې به وای، زموږ به ورته ویلي وای چې دا نه ستاسو له لاسه موږ داسې کېږو، دلته مه اوسېږئ یا دلته تاسو بریدونه مه تنظیموئ. او دا کتر مذاکرات د همدې دپاره وشول چې تاسو غلي شئ. نو دا چې هغوی غلي نه شول، هغوی لا هم بریدونو ته دوام ورکوي، نه معنا چې موږ پورې اړه نه لري. نو دا دی په دا. نور هم ډېر موضوعات دي. د افغانستان خلک اوس آرام ساه اخلي او خپل چارو لارې ته لکه مخکې چې دوام ورکوي اوس هم ورکوي. دا خو ډېر پرمختګونه هم شوي دي، ډېر د بیا رغونې کارونه شوي دي، آبادۍ ترسره شوي دي. خو دا چې جنګونو پرده پرې غوړولې وه، نو ځکه هغه آبادۍ موږ تاسو ته وړاندې نه کړه. دلته خلک هغه څه غواړي چې څه پېښېدونکي دي یا څه میډیا وړاندې کوي. نو زموږ خپرونه هم داسې ده چې د میډیا نه چلیږي، یعنی د ټولنیزې میډیا نه، انټرنیټ نه، چې نړۍ جال نومې ده. نو همدې له امله موږ غواړو چې د انټرنیټ نه څومره شبکې چې پکې دي، هغه لکه فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام، ټیلیګرام، ټیک ټاک، یوټیوب، ټول نه تاسو ته وړاندې کوو. تېره شپه چې وه هغه نوی خبر چې و، هغه زلزله وه چې زه خو نه یم پې خبر. په کابل کې ځینو خلکو ویل چې کابل کې هم وشوله، ځینو خلک بیا داسې بیخي پسې شدیده کې. یعنی یو کس مې ولید ګروپ کې و، هغه ویل چې زه هم ولاکه خبر یم، په میډیا کې خبر شوم، نو همدې له امله ما هم پوسټ وکړو. نو داسې خلک وي چې هغه په خپله په زلزله خبر نه وي خو پوسټ کوي. ننګرهار لوري ته بیا شی وه، خو د مرژوبل یو څه نشته، یوازې دومره وه چې یو ډچکه وه. نو دا تازه خبر نه و. بل دا و چې افغانستان د زیمبابوې سره لوبه وه د کرکټ. نو په هغه کې ضیا شریفي چې دی هغه ځوان لوبغاړی دی، ډېر وخت له لوبو نه ډراپ شوی و، په لوبو کې نه اخیسته. نو داسې وه چې تمه داسې وه چې یعنی امکان داسې و چې دا به بیخي له لوبو وغورځي، خو هغه مبارزه وکړله او لوبو کې ځان ځای کړ. نو د راشد نه وروسته راشد 2 ځله 2 ویکټې اخیستې دي د زیمبابوې پر وړاندې. نو ضیا شریفي هم چې نوی ځوان د ډیبوی وه، یعنی لومړی نه لوبه وه، 2 ویکټې ترلاسه کړل چې د افغانستان د کرکټ لپاره یو ښه زیری دی. نو دا هم وړاندې کېدله. نور هم ډېر موضوعات دي. د عدلیې وزارت د خبر ورکړی چې د کابل ښار لسمې ناحیې ته څیرمه د اریا ښارګوټي لومړی او دوهم فاز کې تر 18 جریبه زیات ځمکه د دولت ملکیت په توګه تثبیت شوې ده، یعنې غصب شوې وه. د وزارت د معلوماتو له مخې مرکزي زون کې د غصب شویو ځمکو قضیو ته د رسیدنې ځانګړې محکمې ته تر څېړنې وروسته یا د ځمکه د دولتي ملکیت په توګه پیژندلې او په اړه یې وروستی حکم هم صادر کړی. تر دې وړاندې عدلیې وزارت مزار شریف کې خالد ښارګوټی، کابل کې شیرپور سیمه سردار محمد داود خان او ملا عزت ښارګوټي هم د دولتي ملکیتونو په توګه تثبیت کړي دي. نو افغانان چې ډیر کړيږي، هغه یو غصب هم دی چې خلکو یې ځمکې غصب کړي دي. دولت ځمکې ډیر غصب شوي دي
او لوی ښارګوټي غصب شوي دي چې په هغه کې په خپله د تیر حکومت چارواکو هلته ودانۍ جوړې کړي دي. په هغه وخت کې جعلي قوالې او اسناد یې جوړ کړي دي. دې له امله د دولت هغه ډېر مهمې ځمکې چې دولت عاید راټولوي، دولت په پښو پې درېږي، نو هغه یې غصب کړی وي چې دا عدلي وزارت دې ته یو کار ویلی دی او هیڅ چا باندې سترګه نه ډکېږي. الحمدلله به ووایو، ځکه کوم چا نه چې تمه کېږي هغه به هم همدغسې اوسي څنګه چې عدلي وزارت دی. نو زموږ د خپرونې وخت نیمایي ته رسېدلی دی. نور ډېر د آبادۍ او بیا رغونې د نړۍ او سیمې خبرونه او معلومات لرو، هغه به تاسو ته وړاندې کوو. چېرته ځئ لنډه دمه اخلو. هوریت راډیو ده او نړۍ جال خپرونه ده. نړۍ جال. په دې خپرونه کې پر ټولنیزو رسنیو خپاره شوي تاوده موضوعات، افواهات، غبرګونونه، سپیناوي او پرمختګونه څېړل او تحلیلیږي. دا خپرونه د هرې شنبې، دوشنبې او چهارشنبې په ورځو کې په 12:15 دقیقو او بیا ځلې د هرې یکشنبې، سه شنبې او پنجشنبې په ورځو کې په همدې وخت اورېدلی شئ. نړۍ جال. د هوریت راډیو د نړۍ جل خپرونې قدرمن اوریدونکو، یو ځل بیا ښه راغلاست درته وایم. تېر نیمایي کې موږ د دوحې په مذاکراتو باندې وغږېدو چې الحمدلله د افغانستان په ګټه تمام شوله. یعنې افغانستان هم په جګړه کې وګټله او هم په مذاکراتو یعنې د جرګې په میز باندې هم وګټله. دا یو ښه خبر و. هېوادوالو هغسې چې روحیه مورال یې لوړ ساتلي وو، بیرته همدغسې وساتلی شول. اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې جګړه وه، په دې کې بیا لارې بندې شوې، دې کې بیا زیاته سوداګرو ته هم تاوان ورسېدو، عامو خلکو ته هم ورسېدو، ځکه سبزیجات، میوې، دا ټول هغه توکي چې دي، هغه د څښاک پوښاک او خوراک توکي چې دي هغه درېدلي وو. ډېرې موټرې وې، خو بیا هم دغه لارې خلاصې شوي دي. اوس دغه تېره ورځ خبره وه چې 8 ساعته وروسته د تورخم لار خلاصېږي او د بولدک خلاصه شوې وه. نو خو بیا هم هلته ډېر تاوانونه پاکستان هم کړي دي. مخکې به چې لارې بندې شوي موږ به ډېرې بدې ورځې کولې که نه، چې داسې قیمتۍ راغلی او قحطي راغله. اوس پاکستان په دغه جګړه کې ډېر تاوان لیدلی دی. همدا د جي نیوز او د لویو رسنیو چې په پاکستان کې په نړۍ کې غټ نومونه لري، هغو رسنیو او تلویزیونونو خپاره کړي وو. اوس له پاکستان تازه خبرونه دا دي چې هلته رومیان او تازه میوو ته د خلکو لاسرسی سخت شوی دی او بیې په بېساري ډول پورته شوي دي. هغه دوی چې وایي اصطلاح ورته کاروي پاکستان، چې سبزیجات له اسمان سره خبرې کوي. پاکستان د رسنیو خبر ورکړی چې اسلام آباد په ګډون نن په ټولو لویو ښارونو کې د 1 کیلو رومیانو بیه 650 کالدارو ته پورته شوې او خلک یې د پیدا کولو او پیرلو توان نه لري. 650 کالدارې معنا دا 115 افغانۍ راځي تقریبا. نو این 115 د افغانۍ راځي. نو دا هغه بیه ده چې دوی هلته د چرګ د غوښې نه وایي لوړه ده. نیوز پاکستاني رسنۍ ویلي د اسلام آباد په بازارونو کې د رومیانو بیه میاشت وړاندې شاوخوا 100 کالدارې وه، یعنې 25 افغانۍ. اوس تقریبا 1.5 ته رسېدلې ده. راپور کې راغلی چې وړمه شپه یوازې په یوه لارۍ ایراني رومیان د اسلام آباد بازارونو ته داخل شوي چې تقاضا ته په کتو په هیڅ حساب دي. د عدنان په نوم د سبزیو بازار یو مسؤل یادې رسنۍ ته ویلي رومیانو د بیو د لوړوالي اصلي لامل له افغانستان څخه د وارداتو بندېدل دي، یعنې افغانستان نه لارې بندې وي. راپور کې راغلی د رومیانو بیو د چټک لوړوالي له امله خلکو سخت غبرګونونه ښودلي او ښاریانو ویلي چې د رومیانو پیرل د عامو خلکو له وسه وتلي دي. ورته مهال جسارت په نوم یوې بلې پاکستاني رسنۍ ویلي د افغانستان پولې تړل کېدو له امله پېښور او خیبر پښتونخوا کې پر رومیانو سربیره د انګورو، انارو او مڼو بیې اسمان ته پورته شوي دي. پاکستان چې هر وګړی یې څه باندې 3 لکه کالدارې پوره وړی دی. افغانستان سره د جګړې پر مهال یې نږدې ټولې ترانزیټي لارې بندي کړي. د هغه څه چې پاکستان وګړي او چارو کارپوهان یې د ملت پر ستوني چاړه بولي. نو هغه یو پنجابي لیکلي وایي خلک حیران دي چې اوس دغه رومیان یا بانجان غوښې ته ور واچوي که دا غوښه رومیانو او بانجانو ته ور واچوي، ځکه تر غوښې د رومیانو بانجانو او چې دوی ټماټر ورته وایي نو دا بیه لوړه شوې ده د غوښې نه.
د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند د ترکمنستان ملي رهبر قربان قلی بردي محمدوف سره ګډه ناسته کړې. اقتصادي معاونیت ویلي کتنه کې د ټاپي پروژې ترڅنګ د دوړو هیوادونو ترمنځ په یو شمیر نورو اقتصادي پروژو هم خبرې شوې دي. ملا عبدالغني برادر اخوند ټاپي پروژه د افغانستان، ترکمنستان او سیمې هیوادونو لپاره مهمه بللې او ترکمنستان لوري یا د پروژه کې افغانانو ته کاري فرصتونه برابرولو غوښتنه کړې ده. بل خوا ښاغلي محمدوف ویلي د ټاپي پروژې طرزالعمل مطابق به ګڼو افغانانو ته د کار او مسلکي روزنې زمینه برابره کړي. نوموړي د کابل او اشکاباد ترمنځ د اقتصادي اړیکو پراختیا لپاره د نورو سترو اقتصادي پروژو تطبیق ته هم چمتووالی ښودلی. ټاپي پروژه چې یو وخت کې بیخي خوب او خیال و چې دا به هم بیا پلي کېږي، دا قرارداد یا دا پروژه، خو اوس خبر یې 15 کیلومتره دغه پایپ لاین غځېدلی د ټاپي، یعنی د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند دغه ګډه پروژه ده چې د افغانستان پر سینه تېرېږي، په خاوره تېرېږي، د حقوق العبور ترې اخلي، د کال به 400 څومره میلیونه ډالر ترې اخلي، 400 میلیونه ډالر به هر کال افغانستان ته ورکوي، غاز به ورکوي، او د دوی هغه کارکوونکي چې د افغانستان دي هغه به پکې مصرفیږي، هلته بوختېږي، پکې معاش به وي. نو دا ګټه ده. ټي دغه نوم چې دی ټاپي، ټي ترکمنستان، ای افغانستان، پی پاکستان، آی انډیا. د پاکستان حکومت نن څخه 10 ورځې وړاندې افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستیو کړکېچونو له کبله سپین بولدک دروازې په ګډون ټولې لارې وتړلې، خو د سپین بولدک دروازه پر مخ دغه خلاصه شوې ده. اوس د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند د هرات صنعتي پارک کې د 20 میلیون ډالر په ارزښت د کابل پولاد فابریکې دویم فاز پرانیست. ملا عبدالغني برادر اخوند د یادې فابریکې د پرانیست پر مهال کې د اسلامي امارت له لوري له سیمې او نړۍ سره د هیواد اقتصادي اړیکو ته په اشاره ویلي حکومت افغانستان کې د صنعت ودې ته ځانګړې پاملرنه لري. د مثالونو په خبره دغه فابریکه په ورځ کې د 500 ټنه پولادو د پروسس ظرفیت لري. اقتصادي شنونکي وایي د کابل پولاد دویم فاز پرانیستل به د تولید ظرفیت لوړولو سربیره خلکو ته د کاري فرصتونو برابرولو او د افغانستان کورني صنعت پیاوړتیا کې مهم رول ولري. ملي دفاع وزارت خبر ورکړی چې د 215 اعظم کل اردو حمایوي کنډک تخنیکي او مسلکي کارکونکو 15 ارادي حموي ټانګونه بیا ترمیم او ګټه اخیستنې ته چمتو کړي. دغه ټانګونه چې د اوږدې مودې راهیسې له کاره لوېدلي وو، اوس د یاد قل اردو د ورکشاپ د تخنیکي ټیم په هڅو بیرته ترمیم شوي. مسؤلین وایي دغه وسایطو بیا ترمیم سره دفاعي وړتیا لوړه او جګړه ییز مورال لا غښتلی شو. د کلیو بیارغونې پراختیا وزارت خبر ورکړی چې د روزګان ولایت ګیزاب ولسوالۍ بېلابېلو کلیو کې د 280 میلیونه افغانیو په لګښت 125 پراختیایي پروژې چارې بشپړې شوې دي. دغه پروژو کې په کلیوالي سړکونو جغل اچونه، د اوبو لګولو کانالونه، پلګوټي، استنادي او ګبیوني دیوالونه شامل دي. د یاد پروژو په بشپړېدو سره به یاد برخو کې د ګیزاب اوسیدونکو ستونزې هوارې شوې دي. البته کورنیو چارو وزارت د خبر پر بنسټ د کابل ښوونیز او روزنیز مرکز څخه 411 پولیسو د فراغت مراسم د یوې رسمي غونډه کې ترسره شول. وزارت لیکلي په دې غونډه کې ګڼو مسؤلینو ګډون کړی و چې په ترڅ کې یادو فارغانو د ترلاسه شویو زده کړو پر اساس ځانګړي نظامي نندارې ته وړاندې کړل. مسؤلینو په دې تړاو مراسمو کې فارغانو ته د شرعي احکامو په پلي کولو او د ښه اخلاقو او صداقت په اهمیت ټینګار کړی دی. خوست کې 25 کسان د نشهیي توکو د قاچاق په تور ونیول شول. کورنیو چارو وزارت وایي دا 25 کسان د خوست ښار د بیلابېلو سیمو کې د 2 اونیو راهیسې نیول شوي دي. که دفاع وزارت تازه 50 حموي ټانګونه کارولو ته چمتو کړل او تر راتلونکو 8 ساعتونو په پرانیستل شي. افغان او پاکستان چارواکي د تورخم دروازې په پرانیستلو هوکړې ته رسېدلي دي. د پولیسو لیکې نورې هم پیاوړې شوي دي. کابل کې له ښوونیز مرکز څخه څه باندې 400 پولیس فارغ شوي او روزګان ګیزاب کې د 280 میلیون افغانیو په لګښت 125 پراختیایي پروژې بشپړې شوي دي. دغه راز خوست کې د مخدره موادو 25 قاچاقبران نیول شوي دي او نتانیاهو ته د کاناډا ګواښ د ورتګ په صورت کې به د جرمونو نړیوالې محکمې صادر شوی حکم عملي شي. یعنی دوی کاناډا ته د نتانیاهو د اسرائیلو مشر چې دی د دې د ورتګ مخنیوی کړی دی. کاناډا د هند د بهرنیو چارو وزارت ویلي یا د هیواد ته د افغانستان بهرنیو چارو وزیر د وروستي سفر په ترڅ کې د اعلان شوی پریکړې په پام کې نیولو سره د هند حکومت کابل کې خپل
تخنیکی ماموریت کچه سفارت ته لوړه کړې. یعنی لنډ به دا ووایي چې هند په افغانستان کې بیرته سفارت پرانیسته. د هند بهرنیو چارو وزارت په خبره کړې خبرپاڼه کې راغلی دا پریکړه د هند هوډ څرګندوي چې افغان لوري سره به خپلې دوه اړخیزې اړیکې نورې هم پیاوړې کړي. خبرپاڼه کې دا هم راغلی چې کابل کې د هند سفارت به افغان ټولنې لومړیتوبونه په پام کې نیولو سره به د افغانستان په هر اړخیز پرمختګ، بشري مرستو او د ظرفیت لوړونې په برخه کې د هند مرستې لا زیاتې کړي. هند حکومت کابل کې د سفارت کچې ته د خپل تخنیکي ماموریت ژمنه نوي ډیلي ته د افغانستان بهرنیو چارو وزیر د سفر پر مهال کړې وه. دا ژمنه یې کړې وه چې موږ به کله چې متقي صاحب د افغانستان بهرنیو چارو وزیر مولوي عمر خان متقي چې کله هند ته تللی ولته ښه راغلاست ورته ویل شو، ډېر تود هرکلی ولته په بېلابېلو برخو کې ژمنې هم وشولې او عملي هم څه ترسره شول. بیا تاسو به لیدلي وي له هغه ورځې راهیسې پاکستان موږ سره هغسې کړکېچ ته لاړل که نه، نو دوی هم هغه غبرګون ولیدو. خو افغانستان چې یو خپلواک هیواد دی، خپلواک حکومت دی، هر چا سره خپلې اړیکې ساتي چې دا خپله اوس د جګړې نه وروسته چې کله پاکستان هغه دماغ یې ځای ته راغله نو دفاع وزیر ویلي چې که افغانستان هند سره اړیکې ساتي، بل چا سره یې ساتي، موږ پکې کار نه لرو. وایي پاکستان دا څو لسیزې د افغانستان په چارو کې له لاسنیوي نه، لاسوهنې نه ستړی شوی دی پاکستان. نور وایي موږ د افغانستان په چارو کې لاسوهنه نه کوو. نو کله چې له هند نه متقي صاحب راستون شو نو دغه پرون د هند سفارت په افغانستان کې پرانیستل شو. دا ډېرې ګټې لري. د سره د کابل او ډیلی ترمنځ الوتنې زیاتیږي، د ناروغانو تجارانو هغه ویزې اسانه کیږي. هندوان یا هندوستانیان په افغانستان کې په اوبو باندې پانګونه کوي، مدیریت کې برخه اخلي د اوبو، دغه راز په قانونو پانګونه کوي، د قانونو سپړنه کې، او په هند کې افغان محصلینو ته سهولتونه او امکانات برابروي. نورې تجارتي، اقتصادي، سیاسي او کلتوري اړیکې ورسره پراخیږي. یعنی دا د یو خپلواک افغانستان پښتون کې دغه لیدنې کتنې هر څه کیږي. د قطر دولتي اژانس ویلي د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد عبدالثاني په یو تازه فرمان کې مردف القاشوطي د افغانستان لپاره د دغه هیواد د فوق العاده سفیر په توګه ټاکلی دی. قاشوطي تر دې وړاندې کابل کې د قطر سفارت د چارسنبالې په توګه دنده لرله. قطر د هغو هیوادونو له ډلې دی چې د 2021 وروسته کابل کې خپل سفارت فعال وساته او د اسلامي امارت له چارواکو سره د ډیپلوماټیکو اړیکو لړۍ نه ده پرې کړې. په داسې حال کې چې تازه د هند بهرنیو چارو وزارت کابل کې خپل سفارت، خپل تخنیکي ماموریت سفارت کچې ته لوړ کړی دی. نو قطر موږ سره ښه دی، او چا په اصطلاح کرکټ په اصطلاح چې قطر زموږ خپل میدان دی، زموږ خپل پیچ دی. نو کله چې موږ د قطر میدان ته څوک کش کړي دي بیا یې لوبه نه ده راشکه ګټلې. همدغه چې دغه د پاکستان او افغانستان ترمنځ دغه مذاکرات چې و دا تقریبا افغانستان وګټل. نور خو داسې نه دي چې وربندونه دوامداره دي یا تړونونه دوامداره دي، خو هغه اوس کې چې د افغانستان بریالی دی. ملي دفاع وزارت خبر ورکړی چې د 219 عمري کل اردو منصوبینو د کشفي او استخباراتي معلوماتو پر بنسټ بغلان ولایت پلخسار ولسوالۍ نمک درې کلي کې ګڼ شمېر وسلې او مهمات نیولي. دغه وسلو کې 5 میله کرانشنکوف، 2 میله دهشکې، 1 میل پیکا، 1 پایا هاوان، 1 قبضه راکټ، 1 میل 2 میلی متري توپ، 15 بکسې د زوګیک مرمۍ، 8 فایره د 2 میلی متري توپ مرمۍ، 33 بکسې د دهشکې مرمۍ، 111 فایره د راکټ مرمۍ، 4 فایره د هوان مرمۍ، 14 عدد لاسي بمونه، 15 حلقې د پرسونل ضد ماینونه او زیات شمیر نور مهمات شامل دي. امنیتي ځواکونو تر دې وړاندې هلمند او یو شمیر ولایتونو کې هم ګڼې وسلې او مهمات نیولې دي. مالی وزارت د 4 وزارتونو لپاره د تقاعد د ورکړې 3م پړاو پیل شوی. دا هغه مبارزه و په اصطلاح چې متقاعدینو به شکایت کاوه چې موږ ته تقاعد هغه پیسې نه راکول کیږي. د مالیې وزارت په یو خبرپاڼه کې خبر ورکړی چې تقاعد د ورکړې 3م پړاو پیل شوی او په دې پړاو کې به د سرحدونو او قبایلو چارو، کلیو بیا رغونې او پراختیا، حج او اوقاف وزارتونه او د دفاع وزارت د جنرالانو تقاعد شویو کسانو معاشونه ورکړل شي. ښه ده چې دغه مشکلات یو لوري ته شي، دا د دوی حق و. نو ګرد سرې میاشتې ټولنې ریاست وایي په یو کال کې مو د 133,000 کسانو ته خدمات وړاندې کړي دي.
19 اروپایي هیوادونو او نارویل اروپایي کمیسیون غوښتي چې هغه افغانان چې په ناقانونه توګه په اروپا کې میشت دي یا په خپله خوښه یا هم په زور بیرته افغانستان ته واستول شي. ان که د دې لپاره له افغان حکومت سره خبرې هم پکار وي. دوی وایي له 2021 وروسته د افغانستان اسلامي امارت تر واکمنۍ له امله د بیرته ستنولو رسمي تړون نشته چې دی نه یوازې د هغو افغانانو شړل راشونې کړی چې پر جرمونو محکوم شوي، بلکې د اروپایي هیوادونو امنیت ته ګواښ او د پناه غوښتنې پر پالیسۍ د خلکو باور کمزوری کړی دی. سږکال په هیواد کې د هندواڼو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د کرنې وزارت وایي چې د هندواڼو حاصلاتو له 1,322,000 مټریک ټن څخه زیات شوی دی او دا په فراه، بلخ، هرات او بادغیس ولایتونو کې ترلاسه شوي دي او دا په داسې حال کې چې په خوست کې هم ښه نتیجه ورکوي. هندواڼې ټولټال 78,000 او 888 هکټاره ځمکې هندواڼې کرل شوي دي. د ټرمپ د تګلارو پر ضد په ټول امریکا کې لاریونونه شوي دي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت پر تګلارو د معترضو وګړو لخوا د امریکا په ټولو ایالتونو کې له 2500 زیات لاریونونه ترسره شوي دي. د ټرمپ تګلارې ورته د منلو نه دي. بغلان کې 7,000 کورنۍ له برېښنا برخمنې شوي دي. 7,000 کورنۍ ډېر شاید 24 ترانسفارمرونه نصب کړي دي بېلابېلو ولسوالیو کې. یا ترانسفارمرونه د ښار او ولسوالیو په هغو سیمو کې چې پخوا برېښنا ته محدود لاسرسی درلود او یا یې برېښنا نه درلوده نصب شوي دي. خوست کې د یو سړک جوړولو چارې پیل شوي دي. د عمومي لارې دي. پنجشیر کې د مڼو حاصلات زیات شوي دي. په ټول هیواد کې زیات شوي دي. 15% یوازې په پنجشیر کې زیات شوي دي. لوګر کې د کورنیو تولیدات او محصولاتو 3 ورځنی نندارتون پرانستل شو. د ملګري ملتونه وایي افغانستان کې د غیر رسمي استوګنځایونو وګړي پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. په دې کې هیڅ شک نشته ځکه په لرو پرتو سیمو کې پاکې اوبه نشته. هغه څوک د ویالو نه راغلي، څوک ډنډونو نه راغلي، څوک چینو نه راغلي، خو پټې پاکې بامبیو کې پایپونو کې تیرې اوبه نشته او د دې ناپاکو اوبو له امله موږ او تاسو له ناروغیو سره مخ کیږو. نو خو بیا هم مؤسسات دي لګیا دي بېلابېلو ځایونو کې، کله 300 کورنیو ته، کله 1000 کورنیو ته، کله زرګونو کورنیو ته د پاکو اوبو سیستم برابروي. د روغتیا وزیر د یو شمېر نړیوالو سازمانونو له استازو سره کتلي دي چې د روغتیا برخه کې امکانات برابر کړي، سہولتونه برابر کړي، دعایي ورته راوړي. پکتیکا په مرکز او ولسوالیو کې 21 ښوونځیو ته د لمریزې برېښنا سیستم فعالېږي. یعنې 21 ښوونځي مکتبونه چې دي د هغو ته برېښنا سیستم فعالېږي چې برېښنا به ولري. 6 ولسوالیو کې به وي. 6 میلیونه افغانۍ په ارزښت سولر د برېښنا شمسي چې موږ ورته وایو. پاکستان سره د لارو تړل کېدل افغان سوداګر 100 میلیونه افغانۍ زیان لیدلی دی. یعنې دواړو لورو ته د تاوان شوی دی. کډوال وزارت له یو شمېر مؤسسو سره د همکارۍ 6 هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي د 1,08,000 ډالرو په ارزښت. دغه دي په تیرو 6 میاشتو کې نږدې 600,000 جلده پاسپورټونه ویشل شوي دي. یو پرونکي الوتکه چې له دوبۍ څخه هانګ کانګ ته روانه نن سهار د ناستې پر مهال له ځغاستلې کې وتلې او سمندر ته لوېدلې ده. راپورونو له مخې الوتکه له ځغاستلې کې تر وتلو وروسته له یو موټر سره ټکر شوی چې په پایله کې د هوایي ډګر 2 کارکوونکي مړه شوي دي. یعنې دا په بل هیواد کې د هانګ کانګ ته روانه وه دوبۍ. ټکل شوي د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال میر عبدالغني برادر ترکمنستان ملي رهبر قربان کلي بردي مردوف سره وګوري. دغه کتلي دي ورسره د بلې ورځې خبر دی. 14 کیلومتره 14-15 کیلومتره د ټاپي نه لیکه غځېدلې ده. غزني کې د بندونو ترمنځ د کرکټ 10 ورځې سیالۍ پیل شوې. ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت وایي د کابل اسلام آباد د هوایي ټیکټ بیه $140 ده. په پاکستان کې د رومیانو بیه د چرګ له غوښې لوړه شوې ده. لکه مخکې مې چې وویل هلته د رومیان چې دي په 950 کلدارې دي کا کیلو، چې د افغانیو ته واړوي 160 افغانۍ کېږي تقریبا. یعنې په پاکستان کې د رومیانو بانجانو کیلو 160 ده او د چرګ چې د 350 ده. نو مخکې مې چې وویل چې دوی حیران دي چې اوس غوښه رومیانو ته واچو که رومیان غوښې ته ور واچو. له ایرانه د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ یو ځل بیا چټکه شوې ده. 10 سلنه د زیاته شوې ده. په کابل ښار کې د کانکریټي موانعو لرې کولو لړۍ پیل شوله. د موانع نه لارې چې بندې وي دا ښه شوه چې لرې شي، ځکه دا یو وخت کې بندې وي چې امنیت خراب و. اوس خو امنیت جوړ دی نو ضرورت نشته. نو داخله وزارت دا پرېکړه کړې چې د موانع لرې شي تر څو لارې خلاص شي او خلک په اسانه تګ راتګ وکړي په لنډو لارو. د افغانستان او ترکمنستان پلاو د افغانستان په خاوره د ټاپي پروژې چارو لیدنه کړې ده چې مخکې مې یادونه وکړه. 14 کیلومتره د پایپ خزیدلی دی.
غزه کې د اوربند له پیل راهیسې 90 فلسطینیان شهیدان شوي دي. اسرائیل په یوه کې هم نه دي دغه اوربند چې دی سره د چې اوربند شوی و، خو بیا هم بېلابېلو ځایونو کې بریدونه کېږي. برېښنا شرکت وایي وارداتي برېښنا به نن بیرته عادي حالت ته وګرځي. له بلې ورځې خبر دی لوګر کې 2 مخابراتي سایټونه ګټه اخیستنې ته وسپارل شول. د نروې په مالي ملاتړ میدان وردګو کې یو شمېر پراختیایي پروژې پلي کېږي. د هېواد په 11 ولایتونو کې 202 یتیمو یا ماشومانو ته نغدي مرستې ویشل شوي دي، یعنې 200 یتیمانو ته. پکتیکا کې د 43 کیلومتره سړک د جوړولو چارې پیل شوي دي. د غزني په قرهباغ کې د خلکو په شخصي لګښت یو روغتیایي مرکز جوړ شو. برېښنا شرکت وایي وارداتي برېښنا بیرته عادي حالت ته راوګرځېده. محمدوف ټاپي پروژه کې به افغانانو ته د کار او روزنې زمینه برابره شي. ایټالیا افغانستان کې د راستنېدونکو ملاتړ لپاره 2 میلیونه یورو ځانګړي کړي دي. یونیسیف وایي د افغانستان په لویدیځو کې مو له تازه راستنو شویو کورنیو سره مرسته کړې ده. یونیسیف وایي د افغانستان WHO وایي افغانستان او پاکستان کې د پولیو له منځه وړلو ته ژمنتیا لرو. لوړ زده کړو وزارت وایي د مامیانو پوهنتون د احاطوي دیوالونو رغولو چارې پیل شوي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر ډي وینس په رسمي سفر اسرائیل ته تللی. کابل کې د هوا ککړتیا خلک اندېښمن کړي دي. رښتیا هم هلته چې بارانونه ونه شي، کابل کې خو ماشینري زیاته ده نو هوا زر ککړېږي. په هرات کې د اوسپنې ویلي کولو یوې فابریکې 2م فاز پرانیستل شو. د کونړ له زلزله پلو سره د افغان ایډ مؤسسې د نویو مرستو پروګرامونه پیلېږي. د بامیانو والي له اندریکا راټواټا سره د راستنېدونکو کډوالو پر وضعیت خبرې کړې دي. د کابینې غونډه کې کډوالو ته ځمکو د ویش لړۍ پر چټکتیا ټینګار شوی دی. سمنګانو کې د ترافیکي پیښې له امله 9 کسان ټپیان شوي دي. ټولګټو وزارت ویلي چې د کابل کندهار لوی لارې د 12.9 کیلومتره برخې د خط اچونې او ترافیکي نښو د نصبولو چارې بشپړې شوي دي. دفاع وزارت وایي 215 اعظم قل اردو کې 50 حموي ټانګونه ترمیم شول. ایران د افغان کډوالو لپاره د 200,000 کاري ویزو طرحه چمتو کړې ده. یعنې د 2 لکه کارګرو ته بیرته په ایران کې کار پیدا کیږي. نوې چینی ریل ګاډي په ساعت کې 453 کیلومتره مزل کړی دی. ارزګان کې 125 پراختیایي پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د هېواد په ولایتونو کې نن د باران او سیلابونو راوتلو اټکل شوی دی. د پرون البته په ولایتونو کې تالند برېښنا اټکل شوی دی چې په دې کې بدخشان، تخار، نورستان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر او پروان ولایتونه شامل دي. برطانیه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند هرکلی کړی دی. کابل کې د انرژۍ د پراختیا په موخه غونډه شوې ده. د لوګر ګردیز عمومي سړک د ترمیم چارې پیل شوي دي. غور کې 255 کورنیو ته څښاک پاکې اوبه برابرېږي. د اسلامي یووالي صندوق د کونړ زلزله پلو سره مرسته کړې ده. نو ډېره زیاته مننه، وخت کم دی او خبرونه او پرمختګونه آبادۍ زیاتې دي. همدغسې د خدای لري. نو حریت راډیو خپرونه وه نړۍ جال تاسو واورېدله، نور تکرار هم اورېدلی شي. دا خپرونه د آبادۍ او بیا رغونې د څو ورځو خبرونه موږ تاسو ته په 40-50 دقیقو کې راغونډوو. نو تر بیا ښې چارې د الله تعالی په امان. نړۍ جال په دې خپرونه کې پر ټولنیزو رسنیو خپاره شوي تاوده موضوعات، افواهات، غبرګونونه، سپیناوي او پرمختګونه څېړل او تحلیلیږي. دا خپرونه د هرې شنبې، دوشنبې او چهارشنبې په ورځو کې په 12:15 دقیقو او بیا ځلې د هرې یکشنبې، سهشنبې او پنجشنبې په ورځو کې په همدې وخت اورېدلی شئ. نړۍ جال.